سلامونه او نیک هیلې زړه ته رانږدې افغانانو د کرکټ باره کې ویډیو دا او تاسو ټولو ته معلومات دی چې د افغانستان ملي کرکټ ټیم غوښتل چې استرالیا ته لاړ شي او په استرالیا کې د 500 ورځونو میچونه د 100 ورځونو میچونه وکړي، خو د استرالیا حکومت د خوانه او د استرالیا د کرکټ بورډ د خوانه ورته اجازه ورنکړې شوه چې افغانستان ملي کرکټ ټیم په استرالیا کې لوبه وکړي. او د هغې ته بانه دا ښودلې ده چې د طالبانو موجوده حکومت چې دی د جنکو تعلیم ته نه پرېږدي او په ښځو باندې پابندیانې لګولي او د افغانستان کې د ښځو کرکټ ټیمو په هغې لوغه کړی دی. نو موږ ځکه افغانستان ته اجازه نه ورکوو چې په استرالیا کې لوبې وکړي. بل خوا زموږ ملي اتلانو محمد نبي، راشد خان، نوید الحق او نور افغانانو دغه عمل د استرالیا په کلک ټکو باندې غندلی دی او دغه ته مخالفت کړی. بل خوا که موږ وګورو امرالله صالح صاحب بیا د استرالیا په حمایت کې دغه کړی دی چې یاره استرالیا دا ښه کار کړی دی چې افغانستان کرکټ ټیم ته اجازه نه ده ورکړې. په دې ټولو خبرې کوم. اول موږ د استرالیا دا عمل په کلکو ټکو غندو او استرالیا ان دا ډیر غلط کار کړی ځکه سیاست او کرکټ ډیر شي نه دي او په کرکټ باندې موږ افغانان ولس ډیر خوشحالي وو. همدغه یو خوشحالي ده چې موږ افغانانو ته خوشحالي راکوي. موږ بالکل منو چې طالبان ښځو له حقوق نه ورکوي، تعلیم ته نه پرېږدي او نور داسې مسایل شته دي. خو موږ د استرالیا نه دا پوښتنه کوو چې دغه یو نیم کال وشو چې طالبانو تعلیمونه بند کړي دي، ښځو له حقوق نه ورکوي، دې کې شک نشته دی. خو دغه 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې د افغانستان ملي کرکټ ټیم چې په استرالیا کې ورلډ کپ و، استرالیا سره لوبه وکړه، نور ټیمونو سره لوبه وکړه، نو په هغې وخت کې خو دلته دا تعلیمونه نه وو، په افغانستان کې ښځو له حقوق نه ورکوو. په هغې وخت کې تاسې دا اقدام ولې نه کوو؟ اوس هم دا اقدام ولې وکړو؟ ولې هم د مخالفت وسخوي؟ خو مخکې هم مخالفت ښودلی، په هغې وخت کې هم ویلې چې موږ افغانستان سره دغه نه کوو. او بیا د استرالیا نه پوښتنه وشي، د استرالیا نه پوښتنه وشي چې ستاسې پوځیان چې افغانستان ته تللي وو څومره جرمونه یې کړي. خپله ویډیوګانې شته، خپله هغه دغه شته دی چې تاسې بېګناه افغانان شهیدان کړي په افغانستان کې. د هغې پوښتنه موږ د چا نه وکړو. ټیک دغه عمل خو موږ د طالبانو په کلکه ټوکو غندو. موږ ټول افغانان د طالبانو دغه عمل نه خفه یو، ورسره اختلاف ورسره لرو او موږ طالبانو ته چې د اوښ نه هم راکوشئ، لاندې په ځمکه شئ، ځکه چې دغه شانې ملکونه په دغه شتاب نه چلېږي څه رقم چې تاسې روان کړي. بل زموږ اتلانو قهرمانان محمد نبي ته سلام کوو، راشد خان ته سلام کوو، نوید الحق او نور افغانانو ته تاسې بالکل صحیح افغانان هستئ، تاسې بالکل په وطن خفه کېږي. د غیرت ګوره یو ټیم وي، دغه د غیرت شیبې وي. محمد نبي په غیرت وکړو په افغانستان باندې، همدغه شان دی راشد خان، همدغه شان دی نوید الحق. په لکه او په میلیونها روپۍ دې له راتلي، مګر هغې ته یې ونه کاته، خپل افغانستان او افغانانو ته یې وکاته. دغه ډېر زبردست کار کړی دی محمد نبي یا راشد خان. موږ هغې ته هم سلام کوو، نور ولس هم سلام کوو چا چې د استرالیا په خلاف باندې ټویټونه کړي دي او د استرالیا دغه عمل یې غندلی دی. بل خوا که وګورو ملګرو، زموږ استاد امرالله صالح صاحب چې د تیر جمهوریت کې تاسې کتلی چې د دویم رئیس جمهور دا نو هغه ګوره د استرالیا په حق کې دا دی. موږ امرالله صالح صاحب ته یو چې امرالله صالح صاحب 20 کاله تاسې په افغانستان کې حکومت وکړو، دا کرکټ باندې موږ ولس خوشحالېږو. تاسې ولې د خپل سیاست قرباني کوئ د افغانستان؟ ولې د سیاست قرباني کوئ د کرکټ؟ ولې د ولس یو خوشحالي راځي تاسې د هغې مخالفت کوئ؟ امرالله صالح صاحب تاسې او ستاسې نور ملګري ډېرې بخښنې سره دا خبره تاته کوم، په 2 نه چې ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو، د هغې نه وروسته 14 حکومت هم په افغانستان کې جوړ کړي وو. دا کابل هم لوټو کړو. زه یوازې تا نه ښیم، دغه شانې ډېر دغه شانې چې دغه 20 کاله په جمهوریت کې وو تباه او برباد هم کړو افغانستان. خویندې میندې هم تباه کړي، مکتبونه هم وسېدل، کابل هم خاورې ایرې کړو. تاسې هغه شپې یادې دي که یادې نه دي؟ امرالله صالح صاحب بل دغه چې اوس راغلی په دې 20 کال جمهوریت کې په افغانستان کې 34 ولایتونه دي. امرالله صالح صاحب زما په خبرو بیا هم خفه نه شي، 34 ولایتونه پکې تاسې په 34 ولایتونو کې 34 ملکونه تاسې جوړ کړي. هر یو ولایت یې بېل باچهي او بېل حکم پکې چلېدو، یعنې چې د قدرت جزیرې وي. تاسې خپل د ګریوان ته وګورئ چې تاسې د ولس سره څه کړي. دلته یوازې تا نه ښیم، دغه شان د نور دا خلک چې اوس پخواني د جمهوریت بعد کسان دلته راځي او په دې د استرالیا د عمل ښه ګڼي. دا ډېر د افسوس خبره ده امرالله صالح صاحب یا نور افغانانو دپاره دا کومه ښه خبره نه ده. موږ ولس دغه په کلکو ټکو د استرالیا د عمل غندو او موږ د طالبانو نه دا غوښتنه کوو چې خدای ته وګورئ ملکونه داسې نه چلېږي. موږ د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ غواړو، موږ ملي سرود غواړو، موږ د جنکو مکتب غواړو، موږ په اسلامي چوکاټ کې ښځو له حقوق غواړو. او دا تاسې چې څه رقم وطن روان کړی دی ډېر ژر به ستاسې ټغر راغونډېږي، ځکه چې نه تاسې په داخل کې افغانان خوښئ، نه په خارج کې ملکونه خوښئ، په رسمیت هم نه پېژني. او که داسې حال هم وي نو افغانستان ما مخکې ویلي چې یا جومات کوي یا چې غټه مدرسه جوړه کوي. دا ستاسې د دې مسؤل هستئ، ځکه ستاسې په عملونو په وجه باندې زموږ کرکټ ته ضربه رسېږي او افغانستان د خوشحالۍ نه محرومېږي. هیله کوم چې دا ویډیو مخکې